که خپل عزت غواړي او خپل کامیابي غواړي که ته راشي ورته نو ته به ورسره عزتمن شي بس دغه ده او که رانلې تا هغه عزت او کامیابي ونه ګټله بس دعوت د قافلې د دعوت د قرآن او حدیث ته دعوت دا که په هر ملک کې دی دا که په هر ځای کې دی که دا هر علم کوي دا یو روا دوا قافله ده که خپل عزت غواړي او خپل کامیابي غواړي نو دې قافلې سره ملګری شه ته به عزتمن شي دا سوچ ونه کړي چې که زه چېرته دې قافلې سره ملګری شم دا قافله به عزتمنه شي نه قافله د عزتمنه قافله د دعوت او د قرآن او حدیث خو عزتمنه ده خو که ته راشي ورته نو ته به ورسره عزتمن شي بس دغه ده او که رانلې تا هغه عزت او کامیابي ونه ګټله بس څه خیال دی که نه زما خبره غلطه ځکه زه اکثر دې ملګرو ته او ټولو ته دا وایم زه موږ چې را دعوت ورکوو چې راشه بیان ته راشه قرآن او حدیث واورو دا ګوره دې دپاره نه وایو چې ستا په نه راتلو سره د قرآن او حدیث دعوت کمزوری کېږي دا صرف دې دپاره وایو چې ته کامیاب شي بس تا سره محبت دی ستا کامیابي غواړو ستا دپاره جنت غواړو ستا دپاره جهنم نه غواړو ځکه تا ته دا وایو نور هغه مشهور حدیث دی ما یو پیر دوه کسه بیان کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ما ته پیغمبرانو خوی شو نو بعض پیغمبران مې داسې ولیدو چې د قیامت په ورځ به د الله مخې ته راشي ومعه الرجل او الرجلان په ټول امت کې ورسره یو ملګری دی یا دوه دي والنبي وليس معه احد بعض پیغمبران به د قیامت په ورځ راځي او یو ملګری به یې نه یو ملګری به په ټول امت کې نه ولې قافله ودرېدلې وه چې کله ملګری نه و هغه خپل کار کړی نو ما ورته چې دې قافلې سره ملګري شوي یو د دې لپاره چې موږ کامیاب شو د دې لپاره نه چې قافله کامیابه قافله الله کامیابه کړې ده حق دا هر ځای ته رسي بیانېږي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت د احوال دا عملي کول زموږ لوی مقصد دی صرف اسی ناس ته نه ده صرف اسی بیان نه دی او ځکه د سیرت ته وګورئ موږ چې کوم تفصیلي سیرت بیان کړی دی تقریبا چې د پاسه 4 کال او د دې دا دی ماته ښکاري چې کیدای شي څه کم کال به د دې پوره کړي نو داسې معمولي ژوند خو نه دی یعنې 15 کاله ما ورته ولګوو اخره کې فایده 0 دا لوی تاوان دی لوی تاوان دی 15 کاله زما ستا د ژوند نه کم شوي دا به تشري 15 کاله دا په خوله یادېږي 15 کاله او په دې کې ما ورته ترقي ونه کړو ما ورته د پیغمبر سیرت یاد نه کړو ما ورته په هغې عمل ونه کړو دا لوی تاوان نو دې تاوان نه دی الله موږ ساتي دا په ابتدا کې یو ترغیب د هغه چا دپاره چې څوک کامیابي غواړي او چې څوک یې نه غواړي د هغه خپله مرسي حق واضح دی باطل واضح دی جنت لار واضح ده د جهنم لار واضح ده او الله په قرآن کې دا خبره کړې په سورة الکهف کې وایي که څوک تاسو کې خوښۍ ایمان دې راوړي که څوک تاسو کې خوښۍ هغه دې کفر وکړي هېڅ پروا د الله نشته هېڅ پروا د الله نشته فایده ستا ده او نقصان هم ستا